السلام علیکم څنګه جوړه سکرات په خیر شخ به جوړه شخ منزه کوم د دې چې په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مچ څه خسته دی هغه اوسمالټي سمره خسته دی اوسمالټي ټیسټ دی یورین اوسمالټي یا سیرم اوسمالټي یا سټول اوسمالټي یعنی د دې مطلب چې د اوسمالټي ټیسټ مو د چیست لپاره کو په بول کې د چیست لپاره کو په وینې کې د چیست لپاره کو او په غټ بول کې د چیست لپاره کو سیده د دې د جمله بره په خیر ډیر په اول سر کې په سمپل شی سره خلاص کوم بیا وزو مختصی ده د دې مطلب دا دی چې د موږ ته د اوبو لیول راشي یعنی واټر بیلنس راشي او الکترولایت راشي الکترولایت لکه سوډیم مالګه یا داسې پوټاشیم نور داسې شیان راشي یعنی اصل د مقصد دا دی چې زموږ د جسم اوبه څو مقدار کې شته یعنی ډېرې خو به د بولو په لاره نه وځي یا ډېرې خو به د سیرم په لاره نه وځي ډېرې خو د په غټ بولو په لاره خو به نه وځي یا د دې بولو کې چې موږ ګورو چې یار زموږ د جسم کې څونه اوبه شته سیده هسې چې مخته ځو پلازما اوسمالټي منشور د بوډیز الکترولایت واټر بیلنس د پلازما اوسمالټي د بدن الکترولایت او د اوبو توازن اندازه کوي هغه جمله ده دی وایي چې اوسمالټي چې پلازما اوسمالټي چې دا هغه د اوبو اندازه کوي او الکترولایت اندازه کوي کوم چې الکترولایت موږ په جسم کې منرال چې دی سیده اته چې مخته ځو په نور جملو باندې وځم کرا ساده خلاصوم سیده this test measure the concentrations of dissolved particles osmolality in your bloods دا ازموینه ستاسو په وینه کې د شوي ذراتو عضلات اندازه کوي یا په دې جملې باندې پلازما په دې کنسنټریشن لغات باندې سر د خلاص کوم دلته ګورئ یوټیوب دی موږ یو رنګ راواخلئ یا یو شیدې م راواخلئ ګورئ شیدو ته چې ته څونه اوبه ور اچوې د هغو نه نری کېږي هغه خټواله ته کنسنټریشن وایي یعنی د یو شي خټواله یا یو رنګ ته یو شي ته واچوې هغه رنګ ته اوبه ور اچوې نری کوي نو دی وایي زموږ په جسم کې د اوبو لیول دی راشي یعنی زموږ په جسم کې هغه پارټیکل چې مات سوي پارټیکل مطلب دا دی یعنی هغه کیمیکل یا هغه مواد چې زموږ په جسم کې مات سوي دي هغه د اوبو سره څونه منحل سوي دي یعنی څونه حل سوي دي یعنی څونه ډیزول سوي دي یعنی هغه څونه ورسره جذب سوي دي لکه منرلز لکه پروټین لکه داسې نور داسې مواد هغه په دې کې ښکاره کېږي د دې کنسنټریشن په مثال دا دی چې څونه خټواله لري او څونه په د اوبو کې ورسره یو ځای سوي دي راځئ چې مخته ځو this test can help diagnose of fluid or electrolyte imbalance دا ازموینه کولی شي چې مایع او یا الکترولایت عمده توازن تشخیص کړي او مرسته وکړي د دې دا هغه جمله ده دی وایي چې دا ټسټ موږ ته دا راښیي چې زموږ په جسم کې څونه فلویډ دی یعنی د زموږ د جسم کوم مایع چې ده یعنی دا اوبه چې دي دا څونه ده یا د دې دا خو مقدار خراب شوی به نه د جسم د سیده او الکترولایت راشي الکترولایت کې سوډیم پوټاشیم کلورایډ دا راځي سیده الکترولایت باندې ما ډېر ویډیو جوړ کړی دی چې زما په یوټیوب چینل کې الکترولایت سرچ کې بیخي ډېر ویډیو جوړ کړی دی سیده نو اوس راځو چې دا ټیسټ موږ ته څه امپورټنټ لري د چیز لپاره موږ کوو نه د دې امپورټنس چیز دی سیده یعنی موږ لپاره د دې اهمیت چیز دی هیلپ چیکس ټو باډي واټر بیلنس د موږ ته د اوبو لیول راشي زموږ په جسم کې یعنی د اوبو کوم مقدار چې دی هغه راشي چک هایپو نیټریمیا راشي موږ ته اساس کډني فنکشن راشي یعنی د پښتورګو کوم فعالیت دی هغه موږ ته راشي یا ډیټرماین الکترولایت بیلنس راشي یعنی الکترولایت بیلنس موږ ته راشي چې یعنی الکترولایت څونه زموږ په جسم کې شته مونیټر ډرګ ټریټمنټ یعنی چې موږ کله د یو چا دوا علاج روان دي یعنی د هغه موږ ته راشي یا چک یورین فارمیشن پرابلم موږ ته راشي یعنی کله چې په بولي کې یو مسله وي هغه موږ ته راشي او درې نورې مخصوص لارې موږ ته راشي کوم چې ټونیک اسیډي ورته ویل کېږي هغه اول چیز دی هایپرټونیک موږ ته راشي هایپرټونیک داسې حالت دی چې د حجرې د باندې اوبه زیات شي یا حجرې کې دننه اوبه زیاتې شي سیده او کوم رغون دغه لپاره اوبه بخښه کوئ یعنی د حجرې د باندې شاوخوا اوبه پر زیات شي نو هغه بیا سره وچ شي خراب شي سیده یا آیسوټونیک موږ ته راشي آیسوټونیک چې دی دا بیا نورمال حالت دی خپل اوبه د حجره چې د اوبه سمې باسي شاوخوا اوبه پر سمې یا اوبه سمې دغه کېږي سره په دا عکس کې هم زه د ښکاره کوم سیده یا موږ ته دی راشي هایپوټونیک هایپوټونیک بیا داسې دی چې دې کې د حجرې چې دی سوری شي اوبه ځینې وځي
یعنې د حجرو څخه اوبه وځي هغه چې هره حجره یې نو خالي اوبه ځینې روانې دي ته هایپوټونیک ویل کېږي سیده. ادې چې اوس د دې نارمل رینج به وګورو باره به ځو مخته سیده. اول وارې د بول نارمل رینج درښیم بیا به د سیرم د در وښیم سیده. یورین اوسمولیټي نارمل رینج چې دی هغه د 500 بیا تر 1200 MOSM پر kg/H2O په دغه دی سیده. د دې په اخر کې به دا ورکوي MOSM پر kg/H2O نارمل رینج دی سیده. ادې چې سیرم ګورو سیرم د 290 ونیسئ بیا MOSM پر kg/H2O پر نارمل رینج دی سیده. ادې چې د دې لپاره به کوم سپیشل د هغې کلیکشن پوینټ به د دې څنګه کوو سیده. هغه به ستاسو د سره یې اول وارې سیرم د سیرم دپاره یو قسم سپیشل ټیوب هم راځي که هغه نو بیا ته جیل ټیوب هم راخته شي پلین ټیوب هم راخته شي EDT ټیوب کې هم وړای شي سیده. هغه په مشین پسې تعلق لري چې ته په کوم مشین پسې کوې ده راځي په بولو کې په بولو کې چې دی هغه د 4 ساعته بولې هم کېږي او په روټین بول باندې هم کېږي. 4 ساعت داسې دی چې اوس ګورې یو بوتل در سره یي ته دا 4 ساعته بولې کوې په بوتل کې د هغه څخه هم کېږي. او د راځئ چې اوس د اوسمولیټي ټیسټ طریقه څنګه کېږي دا ټیسټ موږ څنګه ځان ته معلوموو سیده. اوس به ټوله په دې سره خلاص کړم ریشیو څنګه معلوموو په بولې کې څنګه کېږي. نو ښه دا به فارموله باندې هم کېږي دا ټیسټ او په مشینانو باندې هم کېږي سیده. اول وار فارموله درښیم بیا به مخته ځو سیده. هغه به ستا سره څنګه فارموله وي ته به 2 ضربه سوډیم باندې سوډیم ټیسټ په تا کړی هغه به ته جلا ځان سره ولیکې بیا به دا 2 د سوډیم سره ضبط کړي جمع به یې کوې BUN په نامه باندې BU چې بلډ یوریا نایټروجن د دې ټیسټ به هم تا کړی هغه به ستا سره پراته وي. بیا به د شوګر ټیسټ کم کړی دی هغه به هم در سره وي. دا 2 به راخلې د سوډیم سره ضربه سوډیم به بیا BUN سره جمع کوې بیا به تقسیمې پر 2.8 باندې دا به بیا جمع کوې پر شوګر باندې شوګر چې کم ریزلټ و په هغه باندې به جمع کوې بیا هغه ریزلټ به راخلې پر 18 به تقسیمې دا ستا فارموله شوله. بس چې کوم ریزلټ راشي هغه ستا اوسمولیټي ریزلټ دی. په بول کې بیا دا رقم کېږي 2 به ضربه د سوډیم ټیسټ به دې کړی پوټاشیم به دې کړي بلډ یوریا نایټروجن ټیسټ به دې کړي دا ګرد به سره جمع 2 به ضربه د سوډیم سره سوډیم به جمع کوي پوټاشیم به جمع کوي د بلډ یوریا نایټروجن سره جمع کوي بیا به تقسیمې تقسیم چې دی کوي بیا به د ګلوکوز سره جمع کوي ګلوکوز به بیا تقسیمې پر 18 باندې سیده. دا د فارموله ده. او ریشیو به څنګه باسي یورین اوسمولیټي ریشیو او سیرم اوسمولیټي ما یورین اوسمولیټي ټیسټ چې دی هغه پر سیرم باندې تقسیم کړه هغه چې تقسیم کړه هغه ستا ریشیو د خلاص نور داسې خاص دغه نشته د ریشیو نارمل رینج چې دی هغه د 1 بیا تر 3 پورې نارمل رینج دی. او په دې کې چې سر نه خلاصوي اوس په ګوګل کې ښه که چې په هغه فارموله سره نه خلاصېدی بیا به دلته شمه کې په ګوګل کې به سرچ کې سیرم اوسمولیټي کالکولیټر یا یورین اوسمولیټي کالکولیټر هر یو چې و په هغه ما کالکولیټر ولیکه په هغه سرچ کې نو دی بیا دلته داسې یو منیو درکړي هغه سوډیم ټیسټ کړی و سوډیم به پکښې ولیکې که د بلډ یوریا نایټروجن کړی و هغه به پکښې ولیکې ټوله کم ټیسټونه چې دی د یې نومان درته اخلي. اوس ګوره زه دلته دغه کوم اوس دا د بلډ یوریا دغه کومه په هغه فارموله کې چې سر نه شو خلاص بیا به څه چمکې ګلوکوز چې د کوم ټیسټ کړی دی هغه به پکښې ورکړې بیا به دې کې سیرم الکول ټیسټ به هم کوې کنسنټریشن دی سیده. نو دا چې ټوله وکړله بیا د څه چمکې هلته په اخر کې لاندې آپشن درکوي اپشن چې دی ولې ډایرکټ دی تا خپل ریزلټ در ښکاره کوي. اوس دلته ورته ګوره د الکول ریزلټ هم ورکړم دا ګوره 540 ستا د اوسمولیټي ریزلټ دی دا سیرم دا کوم چې دی وګوره داسې ایزي طریقه باندې تا ته فارموله در باسي. او که نو خپل مشینان هم دا لري هغه د زه اوس مختصر در خلاص نو ښه دی خپل مشین هم لري د اوسمو ایکس په نامه باندې دی سید په هلته یوټیوب کې سرچ کړه په ګوګل کې سرچ کړه د دې پوره انفارمیشن درکوي سید. نو دا چې دی د دې لپاره به ته څه چم کوې دا سمپل به راخلې چې هر سمپل در سره یي سیده هغه به دې سرنج ته چې د کوم کوچنی سرنج ورسره دی د پر دا بغل نه دی دا سرنج دی دا سرنج چې دې واچوئ دا سرنج بیا دا راخیسته کېږي په دا بغل کې بل کوچنی سوری دی دې ته اچوه کېږي دا نو دې ته چې در واچوئ بس بیا دا خپل مشین پوره ریزلټ درکوي دغه درکوي چې هر څه د دې کوم اوسمولیټي څونه رینج دی څونه نه دی سیده دلته دې ټیسټ درښیي نور دونه په دې کې سخت دغه آپشن نشته چې یار داسې دی یا داسې دی سیده. نو او بل دی ته چې هم کې د دې میتډ ته وایي کېږي فروزن پوینټ میتډ وایي کېږي یا فروزن پوینټ ډپریسن میتډ ورته وایي کېږي سیده دلته یې ښیي کېږي ګوره دا بیا خپل ریزلټ درښیي یا پوره میکانیزم ترتیب درښیي. نور کوم ویډیو خوښ شوی د سره شیر یې کوئ لایک یې کوئ کوشش کوئ بل ته